د شپې تیاره دلته ژوند نه دروي. هغه ولایت چې 2 کاله وړاندې لږ هره ورځ د تاوتریخوالي شاهد و، خو د دغه ښار واټونه په نیمه شپه هم له خلکو نه تشېږي. که څه هم د دغه ولایت په لیرې پرتو ولسوالۍ کې لا هم وضعیت هومره ښه نه دی. دلته د ورځې د هوا تودوخه 45 درجو ته رسیږي، ځکه نو د ورځې په پرتله د شپې ګڼه ګوڼه زیاته وي. تر نیمو شپو پورې په پارکونو کې د ځوانانو بانډارونه د نسبي امنیت نښه بلل کېږي. زموږ د کندهار ځوانان چې دي یا کوم خلک چې دي هغه د پخوا څه د شوقیان خلک دي، بانډارونو مجلسونه یې خوښېږي. مثلا هره جمعې شپه یا پنجشنبې دی ګرده شپه بانډار کوي ځوانان ناست سره، او امنیت سم شوی دی ورته، امنیت د لحاظه چې راواخلي امنیت ورته سم شوی دی. د ورځې د بوختیا څخه فارغ ځوانان دلته په ساعتونو او ان تر نیمو شپو پورې د خپلو ملګرو سره تېروي. د ځوانانو دغه شپنیو بانډارونو د میوو د جوس پلورونکو، خوړنځایونو او نورو سودا پلورونکو د کاروبار د غوړېدا لامل ګرځېدلي. زما نوم میرویس دی، نو زه د کندهار ولایت یم او د لې مې بس دغه خواري مې ده چې مثال مازدیګر ورته راوځم، بیا د سهاره پرې ورته درېږم، بس دغه شپږ اووه رقمه جوس دي دغه ورجوړوم د ګیلکانو ته. د امنیتي وضعیت د ښه کېدو سره سم ګڼ سوداګر دې ته هڅېدلي چې په دغه ولایت کې پانګونه وکړي. د ښار په بېلابېلو برخو کې د سوپرمارکېټونو جوړېدا بوختو کورنۍ ته فرصت برابر کړی چې شپه مهال د سودا لپاره راووځي. د ورځې لخوا یو د ګرمۍ مسله ده، ګرمۍ ده او هر یو مصروف په خپل کار باندې مصروفیت لري. د شپې لخوا امنیت ماشاءالله د کندهار ډېر ښه امنیت دی او د شپې لخوا موږ کولی شو د خپل بچیانو سره راسو په سټور کې سودا یې وکړو. د کندهار امنیتي چارواکي په دغه ښار کې د امنیت او ټیکاو اصلي لامل پر حکومت د خلکو باور او مرسته په ګوته کوي. دا د کندهار لویدیځه څنډه ده چې څو کاله وړاندې تر ټولو ناامنه سیمه بلل کېده. ان د ورځې هم دغه سیمې ته خلک زړه نه ښه کوه چې راسي، خو په وروستیو څو کلونو کې ډاډمن امنیت دا فرصت برابر کړی چې نه یوازې د کندهار ښاروالي په دغه سیمه کې پارک ورغاوه، بلکې هره ورځ په دغه پارک کې لسګونه ځوانان د خپل نور دوستانو سره د شپې تر ناوخته پورې وخت تېروي. مامون دراني، BBC کندهار.